د خبرونو سرټکي د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د یو کلن لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په هلمند کې د شونډې د چاودوالي د ناروغۍ د اخته کسانو لپاره وړیا درملنه او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د وژې 15مه نیټه ده. زه یم د هم بشپړ خبرونه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د څانګې رئیس مولوي غلام حیدر شاه احمد په هغه یو کلن پروګرام کې چې د اماراتي د څانګو لاسته راوړنې بیانوي د دې څانګې د دندو او فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې چارواکي وایي چې تیر کال د دې څانګې 290 فارغین په اماراتي او خصوصي ادارو کې استخدام شوي دي. د چارواکو په وینا د نورو 3245 کسانو لپاره هم د کار فرصتونو د رامنځته کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي. په هلمند کې یو شمېر کسان چې د شونډې د چاودلو په ناروغۍ اخته او په وړیا توګه تر درملنې لاندې ونیول شول. ډاکټر عبدالغفار غیور چې د پلاستیکي جراح دی د هلمند په لښکرګاه ښار کې د فاطمه بیات په روغتون کې په بریالیتوب سره په 15 ناروغانو د شونډې د چاودلو عملیات ترسره کړی دی. د هلمند عامې روغتیا ریاست یوه سرچینه وایي چې په دغه ولایت کې د شونډو د چاودوالو د همغږۍ ناروغانو د وړیا درملنې پروسه لا هم روانه ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې له انګولا سره مخامخ شي. دا سیالي به نن ماسپښین په 15 بجو په ازبکستان کې ترسره شي چې د نړیوال جام د دې دورې کوربه دی. په ازبکستان کې د نړیوال جام په سیالي کې افغانستان له ارجنټین، انګولا او اوکراین سره په سی ګروپ کې دی. ازبکستان د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی چې د نړۍ له 4 کونجونو څخه 24 لوبډلې پکې ګډون کوي. او روسۍ خبر د فلسطیني رسنیو راپورونو له مخې د 2 ماشومانو په ګډون 15 فلسطینیان تېره شپه د غزې په جنوب ختیځ کې د زیتون په ښوونځي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې شهیدان شول. د شنبې په ورځې په غزه څانګه کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د 15 فلسطینیانو په ګډون 26 ملکي وګړي شهیدان شوي دي. د غزې چارواکو ویلي چې په شهیدانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او له ملتیانو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.